د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د اسلامي امارات له پلاوي سره په قطر دوحه کې د خبرو جزئیات رسنیز کړل. ویسټ وایي په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې مفصلې او سپینې وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ وایي په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصلې او سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بېګانه وخته په یو ټویټ کې کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان تکنوکراتانو سره یې په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو او امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ویسټ په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینې وي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره یې دا ډول خبرې دوام وکړي. ټوماس ویسټ او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری چې تېره یکشنبې او دوشنبې په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان منطقي په مشرۍ پلاوي سره خبرې ترسره کړې. دغه راز په دوو جلا ټویټونو کې ویلي چې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو تول خاطر سره یې د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړي. ویسټ ویلي له لولو تول خاطر سره یې د زده کړې او د افغان ښځو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه بامفهومه خبرې کړې دي. رینا میری هم ویلي چې له لولوتو خاطر سره یې د زده کړې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی.